Don't forget to like, share and subscribe. Vrana Studio. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. زمان دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو خویندرونو من سلسله شروع کړې وه جبال الحسنات د نیکیانو غرونه باید منګ او تاسو څرنګ په وړو عملونو باندې غټ اجرونه وګټو. نو یو په هغه عملونو کې چې یو وړوکی عمل دی او غټ اجر پې الله ورکوي هغه د لیلة القدر شپه رونول دي. لیلة القدر هغه شپه ده چې د رمضان په میاشت کې راځي او په آخرنو 10 شپو کې راځي او د الله پیغمبر فرمایلی دي څوک چې د دې د خیر نه محرومه شه دا د غټ خیر نه محرومه شه. لیلة القدر هغه شپه ده چې رب العالمین فرمای انا انزلناه فی لیلة القدر. الله وی منگ دا قرآن کریم نازل کړی دی په شپه د قدر کې د لیلة القدر د عزت شپه. وما ادراک ما لیلة القدر. الله وی تاسو ته څه پته ده چې لیلة القدر د څومره غټ شان والا شپه ده. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. الله فرمای په لیلة القدر کې عبادت کول د 1000 میاشتو نه بهتر دي. یو طرف ته 1000 میاشتې عبادت وکا چې تقریبا دا 4 کاله او 100 میاشتې برابریږي. یو طرف ته 4 کاله څه د پاسه عبادت وکا او بل طرف ته دا یوه شپه شوګیره کا رب العالمین ته د الله عبادت پکې وکا. محترمو یوه شپه تاله پی الله د 80 کالو د عبادت نه بر اجر درکي. ګوره وړوکی عمل غټ اجر د ته پې ملاویږي. زما محترمو دا هغه شپه ده چې الله په دې کې قرآن را لېږلی و. دا ډېره بهترینه شپه ده، ډېره غوره شپه ده. د رمضان المبارک هغه میاشت چې د عبادت سیزن دی په دې میاشت کې دا شپه زمونږ او ستاسو مخې ته را روانه ده. په آخرنو 10 کې او بیا په تاکو کې اکثر راځي. زما عزتمندو رب العالمین موږ او تاسو له صحت را کړی، ځواني را کړې ده، ژوند دې را کړی دی. سبا به ځواني نه بوډاتوب به ارمان بکو. سبا به روغ صحت نه بیماری به ارمان بکو. سبا به ژوند نه مرگ به ارمان بکو چې رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو. الا من دنیا ته واپس کی الله من به نیک عملونه کو. خو الله فرمای کلا انها کلمه هو قائلها. داسې یو خبره ود وکړه او هوا ویوړه. عزتمندو کوشش دا وکئ چې د رمضان المبارک میاشت مو مخې ته را روانه ده، لیلة القدر مو مخې ته را روان دی چې موږ او تاسو کوشش وکړو دغه شپه رونه کو ځکه دا یو من جبال الحسنات د نیکیانو غر دی، غر چې په یو ورکوټي عمل الله موږ له دومره اجر راکوي. رب العالمین دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې په دغه 10 شپو کې د الله عز وجل ښایسته عبادت وکړو. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. Don't forget to like, share and subscribe. Vrana Studio.